خوشحالی مازدیگر مو مبارک شه ګلونو هیوادوالو اختر مو مبارک شه ښایسته د خوشحالی مازدیگر مو مبارک شه ښایسته د خوشحالی مازدیگر مو مبارک شه همداسې دې خوښی وي نه جنګ نه دې مرمی وي د ژوند په هره لاره هر سفر دی مبارک شه د ژوند په هره لاره هر سفر دی مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر دی مبارک شه قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر اختر مو مبارک شه خدای دې وکړي چې کوچنی اختر مو په خوشحالۍ سوکالۍ او آرامۍ سره پیل کړی وي یوه بله خبره هم چې خدای دې وکړي چې روژې عبادتونه او اطاعت مو د رب العالمین په سپېڅلي دربار کې قبول او منظور شوي وي قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې موږ همیشه په اختر کې ځانګړې خپرونې لرو او له هیوادوالو سره قومي مشرانو سره او مسئولو چارواکو سره خبرې اترې کوو د دوی د اخترونو په اړه پوښتو نو یو ځل بیا هم ستاسو د کورونو میلمانه یو په دې اختریزه خپرونه کې قدرمن لیدونکو زه په خپرونه کې یوازې نه یم زما سره مې قدرمن همکار نصرت الله خوشحال هم دی چې ده ته په لومړي سر کې د اختر مبارکي وایم نصرت جانه اختر دې مبارک شه خدای دې وکړي چې د خوشحالۍ اختر دې پیل کړی وي ډېره مننه کوم بهادر صاحب محترم په لومړي قدم کې تاسو ته او د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم هیله ده چې دغه اختر یې په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي او د روژې مبارکه میاشت پر باندې په خیر سره تېره شوې وي لکه څنګه چې د اختر لپاره مو دغه خپرونه ځانګړې کړې ده بهادر صاحب محترم نو موږ سره په دغه خپرونه کې درانه او قدرمن معزز میلمانه هم شتون لري نو ښه ده چې درنو لیدونکو ته تر هر څه وړاندې میلمانه هم معرفي کړو نو ورځو میلمانه به هم میلمانه په لوري به ورشو خوشحال صاحب د ویاړ ځای دی چې ډېر د خوښۍ اختر دی ماشاءالله په هیواد کې بل دا دی چې روژې لږ ډنګر کړی نه مخکې لیدې چې میلمنو ته ورشو لږ یې ډنګر کړی وي ولې نه بهادر صاحب روژه خو په هر چا باندې تاثیر کوي نو تاسو خپله یو څه تاثیر کړی دی خامخا نو پیل به د بارکزي صاحب څخه وکړو بارکزی صاحب خو معرفت ته زما اړتیا نه لري ځکه چې ټول هیوادوال یې پیژني بارکزی صاحب اختر دې مبارک شه څنګه د اختر پیل کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته ستاسو محترم تخنیکي همکارانو ته ګران قدرمن ډاکټر صاحب ته ملک صاحب ته وکیل صاحب ته ډېر خوشحاله یم چې ستاسو په خدمت کې یم او هیله مې دا ده جوړ او تیار اوسئ خپل په وار سره ملګرو ته ټولو ته هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم هیله مې دا دی چې اختر یې په خیر سره پیل کړی وي او دغسې ښه خوندور مخته ولاړ شي ستاسو اختر څنګه دی دغه نه درته ناست یم بهادر صاحب ډېره مننه کوو که راشو د نورو میلمنو په لوري موږ سره په خپرونه کې همدا شان د اتمې ناحیې د وکیلانو مشر حاجي حکیم جان ابراهیم خیل صاحب هم را سره په خپرونه کې شتون لري ابراهیم خیل صاحب تاسو ته هم په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست وایو په خیر راغلی خپرونې ته تر هر څه وړاندې درته د کوچني اختر مبارکي وایو اختر مو څنګه پیل کړ سلامت باشید ما هم به نوبه خود اول سلام خدمت شما و به مهمانای عزیز و مسئولین تکنیکی شما ایده به تمام هموطنان عزیز خود چی در داخل و چی در خارج است تقدیم میکنم و خدا کنه یک عید خوب و خوش سپری کنم ډېره مننه کوو ابراهیم خیل صاحب لږ څه داسې انرژي دې کم او څنګه د اختر په ورځ لږ څه بسیار کوتاه کردی چطور روزه بود دیگه تاثیرات روزه هست بس ډېره مننه ډاکټر صاحب ته به راشو قدرمن لیدونکو دا چې د اختر برنامه ده خپرونه ده موږ په خپرونه کې د هرې برخې څخه یو میلمه لرو او دا ډېر د ویاړ ځای دی نصرت جانه زموږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب فرید الله عمري چې د انتوني شفخانه متخصص ډاکټر دی ډاکټر صاحب محترم اختر دې مبارک شه دا راته ووایه چې څنګه یو اختر دې پیل کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه بهادر صاحب زه هم خپل نیکې او سلامونه لومړی تاسو ته او همدارنګه لیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله باندې چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې د ډېرو درنو مشرانو په اجازه چې د ښي طرف نه خپله باندې ابراهیم خیل صاحب اخندزاده صاحب او بارکزی صاحب او همدارنګه د خوشحال صاحب په اجازه باندې نو د الله پاک فضل دی ښه اختر مو پیل کړی دی لیکن بهادر صاحب که راشو دې ته وایي اختر د تاسو مبارک شه زه مسافر د بل وطن سبا به ځمه اختر په دې خاطر باندې چې یعنې تاسو ته خو میوې شان یې کړي موږ خو پس د برنامې نه
یعنې پس د خپرونې نه ځو او د یادولو وړ ده بیا هم بهادر صاحب چې زه هم د زړه د تلې هغه هیوادوالو ته چې موږ فعلا د ملي تلویزیون له څپو څخه په خپلو کورونو کې ویني د زړه تلې هغې ته او د هغې درنو کورنیو ته او ټول مسافر ته د اختر مبارکي وایم الله پاک دې هغه اطاعت او عبادات په خپل درگاه کې قبول وګرځوي چې د روژې مبارکې میاشتې تېره کړې ده او همدارنګه دغه پاتې درې ورځې د اختر ښکلی اختر ورته غواړو په دې هیله باندې چې ښه ارامه او سوکاله اختر ټول افغانستان کې ولري. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. یو شهیدي ډاکټر صاحب محترم چې دغه ډاکټران ډېری وخت په د اختر کې ډېر مصروف وي ځکه چې د هیوادوالو روژه تېره کړې وي بیا نو لږ څه مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي ډېر خو مصروف نه وایي ډاکټر صاحب. دقیقا بهادر صاحب دا خو دا مصروفیت لیکن زه داسې فقط یو پیغام پس ته هم لرم اوس هم لرم زه وایم چې روژې میاشت بسته زموږ د هضمي سیستم چې وه هغه په استراحت حالت کې وه یعنې هغه استراحت وروسته د هغې نه چې اوس له خیره سره اختر شولو نو دې نه مو دا تقاضا ویله ده چې تاسو کوشش وکئ مسلمانانو خیر دی هغه سنت د نبي علیه السلام چې هغې به 2 مړۍ پاتې شولې نور به ډوډۍ نه لاس پورته کوه نو د هضمیت دپاره دا په دې خاطر وایم چې د اختر په شپه ورځو کې باید ډېر متنوع رژیم غذایي ولرو مایعاتو نه استفاده وکړو خیر ده که خوراک پردی ده معده مو خپله د فشار په ور نه وړو چې بیا موږ هم مصروفه کېږو دا خبره هم د بارګي صاحب خبره که چیرې نه په د آخره کې وزمر د جیب ما دا خبره په جیب کې چې ورا چودم ښه خبره ده لیکن په معده د فشار نه وړلې ځکه چې نه تنها موږ د هغې کورنۍ هم مصروفه کېږي او نور ډاکټران هم رښتیا هم نصرت جان واقعیت ډاکټر صاحب ډېرې مهمې نقطو ته اشاره وکړه حاجي صاحب پاتې نشي چې حاجي صاحب هم تنګ نشي ځکه ډاکټر صاحب توصیه ډېرې وکړي چې حاجي صاحب سره اختر مبارکي وکړه. بهادر صاحب محترم دا چې حاجي صاحب لیدونکو ته معرفي کړو غیر وړاندې له ډاکټر صاحب یوه پوښتنه لرم ډاکټر صاحب محترم ځینې وخت زه خپله د معدې مشکلات لرم له اختر وروسته باید سړی څه وکړي؟ خوشحال صاحب د اختر وروسته بالخصوص هغه څېړنې چې شوي دي دغه 3 ورځې د اختر دغه رژیم غذایي به هم د روژې په رقم باندې وي یعنې ډېر ثقیل خواړه ډېر هغه پروتین چې مثلا د سهار هم خورئ د غرمې نه هم د بیګانه دې سره به احتیاط کوئ سره کړي خواړه بالخصوص گازدار مشروبات او هغه مشروبات چې مثلا مختلف دي په بازارونو کې نوم نه اخلو د کومې کمپنۍ دې سره به احتیاط کوي کوشش وکړئ سهار د چای چې وخورو مثلا ماشاءالله دلته مثلا کیک کلچې دي د هر چیز استفاده مه کوه که کیک او کلچې دې وخوړل ضرورت در نشته چې ته میوه حتما ورسره واخلې میوه بیا کیدلی شي چې په لاسو بجو باندې واخلې چې د هغې جذب هغه نور رژیم غذایي هم نه خرابوي او همدارنګه مایعات باید په کافي اندازه ورسره واخلې مایعات هم یخچالي باید نه وي د آیسکریم په رقم باندې دغه که چیرې دغه رقم رژیم غذایي په 3 ورځو کې ولري نو زه مطمئن یم چې انشاءالله معده به دې هم ښه وي او هضمیت به هم ښه وي او د نور ستونزو نه به هم امن وي. ډېره مننه کوو نو درنو لیدونکو به هم دا ډول استفاده وکړي له خوړو څخه تر څو د معدې مشکلات ونه لري. دقیقا خوشحال صاحب دا خو واقعیت دی چې تر څو پورې خدا نخواسته د معده چې دا زموږ د عضویت ژرنده ده چې هغه د ستونزې سره مخامخ نشي او نه تنها اختر بلکې نورې ورځې هم خدا نخواسته د مشکلات سره مخامخ نه وي. بهادر صاحب محترم حاجي صاحب هم لیدونکو ته معرفي کړو د قره باغ ولسوالۍ د وکیلانو شورا رئیس حاجي حمدالله اخوندزاده موږ سره په خپرونه کې دی حاجي صاحب محترم تاسو ته په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست وایي په خیر راغلی خپرونې ته اختر مو څه ډول پیل کړ که ده راته ووایي. خیر ببینید خوش زنده باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدهید که اولا حضور شما و همکارای عزیز شما و میمانای عالی قدر و تمام کارمندان تلویزیون ملی او بیننده و شنونده تان که در داخل و خارج افغانستان است توفه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و ناجی بشرت لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضور تک تکتان تقدیم می‌دارم. و علیکم السلام. او ایده از طریق برنامه شما می‌خواهیم که اولا بر شما و کارکنانتان و بعدا به تمام ملت مجاهد افغانستان ای که در افغانستان است یا خارج افغانستان است تبریک عرض بدارم. ډېره مننه کوم. ډېره مننه حاجي صاحب محترم. بارک صاحب ډېر خاموش ناستې نه پیږم چې د اختر جامې دې په زړه نه دي جوړې یا د کور د خانه زنګونه در پسې دي که څه حساب خدای ګوره چې مسیجونه کوي وروره ستاسو ملګري دي بارک صاحب مصرفیاتونه دوه شپې ورځې کې ډېرېږي که خوشحال صاحب هدف دا دی چې بارک صاحب ډېر خاموش ناست دی حتما د روژې تاثیرات وي خو خیر دې برخې ته به راشو. بارک صاحب یوه بله مهمه خبر چې
شاروالی همیشه حاجی صاحبان تاسو معلوم دی دکتر صاحب چې همیشه زحمت ایستلای په لارو کې د سړک په پاکوالي کې د ښار په پاکوالي کې زحمت وباسي او موږ تاسو دغه پاک ښار چې لرو د دې د لاس برکت نه څنګه دی اختر تم تیاری څنګه وو او د نور د آبادی کارونه څنګه روان کور ودان تاسو معلومیر چې نوې کارم الحمدلله شروع شو ولای زموږ د 1404 کال پروژې نن سبا منظوري راځي او اکثریت پروژې کاری شروع شوي ډېر او بل موضوع دا د اختر چې کله راځي زموږ هغه اتلان نارنجي پوش اتلان مو هغوی اختر نه لري همدا اوس هم چې موږ تاسې خبره کوو سبا او بل سبا به هم دوی خپل هغه وظیفې ترسره کوي خپل نوکریوالي لري خصوصا باید د اختر په شپه و ورځو کې شهر باید پاک وي و اگه میخوایم شهر ما کامل پاک باشه بدون شک همکاری مردم با نارنجی پوش‌های قهرمان ما بسیار مهمه چون اونا از تمام امکاناتی که در دست دارن استفاده میکنن و در این حال ما و شما شب و روز شاید با فامیل خود دمی رخصتی‌های عید مصروف باشیم اما اونا نوکریوالی خود را دارن و به خاطر که یک فضای بهتر ما و شما در شهر داشته باشیم کار خود میکنن. خب بارگزای محترم که دا راته وایي چې د اختر لپاره مو کوم کارونه وکړل یعنی کوم نوي تغییرات راغلي د اختر په تړاو تاسو کوم نوي پلانونه لري یا به خاطر عید به گونه مشخص خب ما میدونیم که عید امسال گفتم با بهار یک جا شد با سال نو یک جا شد و ما یک کمپاین کلان نهالشانی رو 15 هوت برای انداختیم و تا پایان ماه حمل ادامه پیدا خواهد کرد و 1 میلیون نهال مختلف النوع در شهر کابل غرس میکنیم که عملا جریان داره و در کنارش 1 میلیون گلبوت‌های زینتی گل مرسل و گل‌های دیگه است در شریدهای سبز در پارک‌ها در گلدان‌ها در کمربند سبز و در جای دیگه غرس میشه یک بحث دوم خود مسئله کنترل شهر خصوصا در ایام عید یک چیزی ما میخوایم واضح بگویم که در تمام دنیا زمانی که چنین مناسبت‌هایی میایه ولو که در اروپا هم باشن وقتی که کریسمس یا سال میلادیشان میایه در 15 روز نزدیک به عید و بعد از عید بیروبار در هر جای است ولو که منظم ترین شهر دنیا باشه با شهری مثل کابل که از بحث پلانی گرفتنش تا موارد دیگه مشکلات خود را داره بیروبار بود در شهر خصوصا همین 6 7 روزی که به عید مانده بود که عملا اکثریت مسئولین در ساحه بودن چیزی که ما میدیدیم این بیروبار از تقاضا و از آمدن مردم به مرکز شهر بود یعنی بیروبار نبود که توسط کراچی یا چیز دیگر راه بند شود چون مشخص تیما کار میکرد مهمی بود که مردم علاقمندی داشتن دل مردم زنده است و میان طرف یک مرکز شهر یا برای خرید یا برای سودا و علاقمندی زیاد بود خصوصا در ناحیه اول دوم که مندهی ماشما قرار داره و در این راستا توجه خاص ما داشتیم پاککاری و شستن بعضی از سرک‌های عمومی شهر را داشتیم در کنارش بیش از 30 چاره‌ای که در شهر کابل به گونه اساس ساخته شده اینا دوباره همگیشان از یک سر پاککاری شد و همچنان گروپ‌هاشون اگه مشکل داشت تنظیم شد و پیام‌های عید مبارک شما می‌بینید در جای شهر کابل نصب است. ډیر مننه کوم بهادر صاحب مهرباني تاسو رښتیا هم بارګزي صاحب ډېرې مهمو نقاطو ته اشاره وکړه بارګزي صاحب محترم چې دغه ښاروالي چې ده واقعیت چې زحمات یې باید په تصویر وایستل شي د شپې اخته وي شپې 12 بجې وي کار کوي اوس هم اخته د اختر ورځ دوی حتی د کور نه لکه څنګه چې بارګزي صاحب یادول تاسو په اجازه باندې وي ته چې خان په یاران که یاران نوي ته خاور د بیابانی ګوره وزارت ساتامه ښاروالۍ د کابل دا په خلکو باندې ده خلک دي چې هم ملت جوړوي هم هیوادونه جوړوي په خدای ګوره چې فرهنګ موږ همیشه د فرهنګ نه خبرې کوو کله کله خو مې زړه درد وکړي په والله ښاروالۍ چې بارګزي صاحب نارنجي پوشان په واقعیت سل اتلان دي دغه اتلان څه رقم کې ګوره زه راځم په ښه لوکس موټر کې په ورو وینې تر اوسه پورې د فرهنګ شته پیپسي خورم یا په ماشین غورځوم مې دا خلطه پلاستیکي پلاس کې دا غورځوم دا نه وایم چې د ښاروالۍ سره مرسته کوم حداقل د خپل کثافات خو پاکم د عامه روغتیا وزارت کمپاین کار ښاروالۍ سره په مرسته باندې چې خلکو دغه واکسین په دغه رقمونو تطبیق هیڅوک نه حاضرېږي هیڅوک په کیسه کې نه دا څه وایم که چیرې موږ غواړو چې موږ یو ښه هېواد ولرو نو د خپل ښاروالۍ سره په خپله باندې حداقل دغه خپل کثافات د خپل د کور نه مخې پاکم اگر د خپل ماشومان واکسین کړم دغه د زړه د طلب یم دا په والله کې نمایشي هم وي ښاروالۍ ګوره داسې کار کو په شپه او په ورځ باندې خود ځان سره الفاظ نه لري چې دغه من نه کوو دوام روغتیا وزارت هم دغه رقم نور وزارتونه هم دغه رقم خو دغه د خلکو نه تقاضا کو بهادر صاحب خوشحال صاحب دلته مشر ابراهیم خیل صاحب هم ناصر اخوندزاده صاحب هم د بارګزی صاحب چې ورته وایي چې د خپل هیواد په خپل باندې جوړ کړي داس نه چې پیسې واچوي پیسې خو دغه تیر لیکن هغه خپل کثافات هغه خپل مسؤلیتونه چې په غاړه کېږي هغه تر خپل ځای پر ورسوي زه مطمئنم چې ان شاء الله ټول شان به جوړیږي واقعیت رښتیا هم ډېر ښه راځو قره‌باغ ولسوالۍ ته ورځو مثل که شما میبینیم ریسفید آدم هستین ناجی صاحب در وقتهای شما این چی رقم بود از جوانی قصه کو
ایده چی رقم آغاز میکردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لله الحمد. بعد از سپری شدن ماه مبارک رمضان و توبه و استغفار، الحمدلله عید ما فعلا در یک فضای آرام، امنیت و الحمدلله زیر یک چتر نظام اسلامی عید بسیار خوب سپری میکنیم. این جای شکران است. باید ملت افغانستان شاکر این از خداوند جلالشو باشند. و این که عید قبلا عیدای گذشته که بود، عید بود که عید صمیمیت بود، محبت بود، این صداقت بین مردم بود. اگر یک چیزی از طعام جور میکردن، اونمو را با بسیار اخلاص، با بسیار صداقت، با بسیار محبت یکی به دیگه آغوش باز داشتن و یکی به دیگه نزدیک میشدن. اما ایدای آله چون 40 سال در وطن ما اشغال بود او اکثرا فرهنگ ما تقریبا تغییر کرده او از میوه های تازه و خشک که این مصرف گزاف هم داره. حتی اکثر جا دوستان میبینیم که در هر عید ظروفش هم چنج میکنن که یک بسیار از نگاه اقتصاد در او اندازه ملت ما نرسیده که اینقدر بیجا مصرف کنیم دیگه. الحمدلله بازم شکرانگی از خداوند میکنیم که در یک فضای امنیت و در فضای یک نظام اسلامی، تحت قیادت یک نظام اسلامی عید خدا ما تجلیل میگیریم. به شک حاجی صاحب واقعیت هم چطور بود حاجی صاحب از نماز عید که برآمدی امی عید چی رقم آغاز کردی؟ مردم دیدی؟ خوشحالی شدیدی؟ چی یک حس میکردی حاجی صاحب؟ الحمدلله مردم ما خو کل دم عیدگاه آمدن به نماز عید و بسیار قلب فراخ و بسیار خوشی عید خدا تجلیل کردن. و واقعا که ما پیشتر آن گفتم که یک عیدی است که باید ما ایره شکر خداوند به جای کنیم که هم امنیت است، هم الحمدلله یک نظام اسلامی است. چون ما شما الحمدلله مسلمان هستیم دیگه، الحمدلله بسیار مردم ما خوش و راضی بودن. خداوند طاعت عبادتشان قبول کنند. ما این مبارک رمضان و عید برشان باز دوگشته برای کلشان تبریک میگم. تشکر حاجی صاحب. ډیره مننه چې ابراهیم خیل صاحب تاسو ته راځو. ته به مو وایي چې زه کاران ناست یم، تاسو ته غوږ نیولی دی چې اوس په تنګ نشي. دا راته ووایه ابراهیم خیل صاحب چې اختر مو څنګه پیل کړ؟ دا راته ووایه چې د اختر لمونځ مو وکړ، د هغه نه وروسته تاسو څه ډول یو فرهنګ لرئ چې فامیل سره اختر مبارکي کوئ، د هغې نه وروسته څه کوئ؟ کومو ځایونو ته ځئ که نه تر غرمې پورې په کور کې چې د غرمې ډوډۍ ونه خورئ ځکه روژه تېره شوي نو باید د غرمې ډوډۍ وخورئ که څه ډول سره وي؟ تشکر، سلامت باشی. ما خب همینطور رست که اول به هر طرف مسجد میریم، در عیدگاه نماز میخوانیم. باز از ختم نماز که خواندیم دیگه اونجا اول با اون بزرگایی که در مسجد میباشن همراهشان عید مبارکی میکنیم. از او بعد برای کسایی که از ما که بزرگتر و کلان و مریض هست میریم یک پرسانشان عید مبارکی میکنیم دیگه. پروگرام چاشت ما یک جای مثل مسابق واری چیره مانده میباشیم، کل ما اونمونجا یک جای در خانه دوستا جمع میشیم، اونمونجا نان چاشت همونجا میخوریم. ډېر ښه. دا راته ووایه چې مثال د مخکې وخت دغه دود پاتې دی، په مخکې وختونو کې ستاسو د اختر دود څه ډول سره و؟ اوس یې څومره توپیر کړی؟ څومره چې وخت تېرېږي یو څه تفاوت راځي. اوس د اخترونو څه توپیر دی مخکینی اخترونو سره؟ وقتا که بود یک ذره مردم تر کدام مشکلات نداشتن، دلای بسیار آرام بود، مشکلات اقتصادی قدر نبود، ایدای بسیار خوب بود، خوش بود، مردم برای عید بسیار خوشحالی می داشتن. انشالله یالم الحمدلله فعلا بسیار خوب امنیت است، وضعیت مردم خوب است، ایدم همطور خوب به طریقی خوبش. یک گپ دیگه ابراهیم خیل صاحب میگه وکلا در روزای عید بسیار گوشهایش آرام می باشه. از شما خود در رأس هستین، باز از وکلا چی خبر دارین یا نه؟ والا ما خو اینطور است که وکالت خو یک مسئولیت است. ما دیگه در ایدا آرام نمی باشیم. زیادتر دوستا را میریم خبرش میگیریم، بزرگا را میگیریم، کسایی که وضعیت اقتصادیشان بسیار خراب است پیش از اونها میریم که نگویم دیگه نیست. در ایدا ما سرگردان می باشیم. خو بسیار خوش می باشیم که یک روز بسیار خوب و خوش و یک جشن مسلمانان می باشه. در او همینطور مصروف می بسیار خوب. خداوند همو تو خوش شما را زنده داشته باشه. قدرمن لیدونکو د خبرونې په دې برخه کې به یوه لنډه دمه واخلو ځکه د حاجي صاحبانو بارکزي صاحب او د ډاکټر صاحب د کیسې ډېرې خوږې دي. اوس یوه لنډه دمه اخلو، له دمې څخه وروسته
زموږ د اختر دغه ښکلې خپرونه مه هېروئ. سحر مو مبارک شه ښایسته د خوشحالۍ مازدیګر مو مبارک شه ګلونو هیواد اختر مو مبارک شه ښایسته د خوشحالۍ مازدیګر مو مبارک شه ښایسته د خوشحالۍ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اختریزه ډېره خپرونه ادامه لري چې تاسو همداسې به له ملي تلویزیون څخه ګورئ. موږ سره درانه مېلمانه شتون لري نو د اختر په تړاو پوښتنې ولرو ترې. بارکزی صاحب محترم بیا هم ښه راغلاست درته وایو که دا راته وایي چې اختر ته م څو جوړې کړي دي او څه تیاری مو نیولی نور؟ اختر کې خو مو یوه جوړه کړې دغه د اګوست مې درته ناست یم او بله موضوع دا دی خو تیاري خو اصلي د کوچنیانو وي چې رښتیا چې یو وخت چې موږ کوچنیان ول ځان سره به مو ویل چې کله به لویان سو کله به موټر یې کله به وظیفه یې کله به دا کیسې اوس چې ګورم اصلي موږ خطا وتلي یو اصلي ژوند هماغه و چې موږ خطا وتلی بیا حاجي صاحب نو خو ماته معلومې ښه اخترونه تېر کړي دي او د دوی په وخت کې هم ښه کیسې وي اوس لکه څنګه چې یادونه وکړه ترمیوي دغه ظرف یې مهم دی دا تجملاتي موضوعات بیخي ډېر دی پخوا که میوه وکنه زما ښه په یاد دی چې هغه په اختر کې نخود و کشمش وه خلاص د اوس په رقم 10 رقم کیسې نه وي اب څنګه ښه خوند یې کوو چې د هر چا په جیب و د سمالاک و هغه نخود کشمش به پکښې زه خو همدونې نه یم چې ته وایې ته به هم د داود خان د وخته یم خیر د کوچنیوالي اختر تاسو کومې لوبې ترسره کوئ؟ ځینې وخت به موږ به چې ماشومان وو لاسونه به م سره کول ډېر به خوشحال و اختر ته تاسو داسې څه ترسره کول؟ ایتر یادم هست که امی صبح که عید میشد امی بود یک رقم بوتای سابق به نام جاوید بود اگه یادتان باشه امیری که میگرفت خو یک دو شماره کلانتر میگرفتن همیشه کیسه یک چند وقت شوه بازی رو بیخی شو که خواه میکردیم زیر امی کمپل با خود خواه میدادیم بخیره امی یک بوی چرم داشتم بویش هنوز دوینیم است دیگه باز اون قصه بود که میرفتیم خانه مادر کلان خدا بخشه خانه یک عمه مادرم بود میرفتیم و دیگه بس کلچه خانگی همراه با نخود کشمش چیز دیگه نبود یک دستمال بود امیر برای ما میداد امی کل عید مزیش در برای ما خوشحال سبی و بلا خبر ده چې رښتیا هم په پخوا وختو کې ډېر خیر موږ خو ځوانان یو بارکزی صاحب وړاندې وکړو یعنې چې پلانکي وخت خبرې مې په یاد بارکزی صاحب ځوان یې داسې زر زړه ما ورته وه داسې دي چې یو بل شی بارکزی صاحب ما په ذهن کې راوګرځېدل چې دغه مصروفیت د څنګه خیاط ته فقط قدندام ورسره لري یو زنګ ورته وایي چې کالي جوړ کړه او که در وخت لري چې جامې جوړول ته ورشي یاره یو نمبر دی 6218 هغه شی چې زما هغه دا څه دی هغه ورته وایم بیخي بس بالا کار جوړ دی اوس هم که دې فکر دا لستون یې ډېر اوږد دی ښه زه هغه وخت یو څه ډنګر شوی یم د هر دم داسې راکشوم بس ډېره مننه چې خبر وشي خیاط ډاکټر صاحب محترم دوی ته راځو ډاکټر صاحب محترم که دې ته راشو چې څو وروڼه یې بیا تاسو چې خیاط ته ورځئ بیا دغه وروڼه یو ځای ورځئ او که نه تاسو هم لکه د بارکزي صاحب غوندې یو زنګ ورته وایئ که څنګه بهادر صاحب موږ فضل د خدای دی څلور وروڼه یو لیکن په دې کې بیا ځینې داسې دي چې اندکرانجه دي هغه ځینې زنګ ورته وایي د بارکزي صاحب رقم باندې هغه لیبل کارت لري او ځینې دومره اندکرانجه دي چې ورځي چې نه پوهېږم دا سلایي به سنګل سلایي وي دا به دا رقم وي لمن به مې ګول وي دا به باید کاږه نه کړي دا به لنډ شي پیسې باید اته وي نو هغه ډېر اندکرانجه دي په موږ کې نوم یې نه اخلم ځکه کیدای شي بیا وایي چې زه په نړیواله سطحه باندې کم راوستلم او دغه ځینې بیا داسې دي لکه موږ لکه بارکزي صاحب رقم باندې چې هغه خیاط شته هغه لمبر ورته وایي چې وی ګنټه بس درځو نو اصلا داسې دی چې خیر مراوسات همدا رقم کې وي د ډېر اندکرانجه سړی هم هغه لکه اصیله مرۍ غوندې ځان خوري او بارکزي صاحب د وخت یوه ډېره ښه اشاره وکوي ګوره اختر خو اصلا د وړکتوب چې وروره لاسونه به م سره کړل دغو څنګلو پورې سبا ته به چهارمغز وروره هغه لږ ناخود و کشمش به و د هغونه به یو خاص لذت به مړله او دا مسؤلیت نشته چې سبا ته به څه پېښېږي بله ورځ به څه پېښېږي او موږ په دغه لټه کې وو چې موږ به څه وخت د وظیفې څښتن کې دا یې وظیفه واخله دا یې مسؤلیت سر نشو پورته کولی سر هم د لاسه په خدای لیوانیان شروع نو دا مې داسې ویل چې خبر مې اوږده کړې نو بارکزي صاحب په حقایقو باندې وغږېده نصرت جان ابراهیم خیل صاحب نه یوه پوښتنه وکړه چې ته څه ورته لرې ابراهیم خیل صاحب که تاسو راته ووایئ چې مثلا اختر کې د دې تر څنګ چې جومات ته لاړ شئ دوستانو ته څه وخت ورځئ کوم ورځ ورځئ څه ډول پیلوئ وروسته دی
نصرت صاحب همیشه که عید مبارکی میریم بعد از زمین نماز چاشت، گرچه از طرفی بچه ها مرا میگه که تو نبروی از خانه، مگرم میگم نه اینطور نمیشه که نبروی مشکل است که دوستا خفه میشه. میگه تو کلان هستی پیش تو کلگی میایم. ما گفتم که ما خانه از اون میرم که نباش چطور میشه با میایم ارسد می خانه دوستا میریم کلگی خبرش میگیریم. اتفاق اتحاد متسنگ دیگه. اتفاق الحمدلله بسیار خوب است، بسیار صمیمیت است در کل قوم ها است. ان شاء الله ما که دوستا و ساحلی که زندگی میکنیم مردم بسیار با عزت و با شرف هستن نمیشه. صحبت میکنیم یک موضوع بسیار جالب است در روزای نوکری ولی که است نه بدون کسی که نوکری از بسیار زورش میبره. یک چیز باشه که در روزای عید مسئولین امنیتی فقط تلفن از او با تلفن ما هم تو فکر کو 24 ساعت است که هر موضوعی میشه. حالا وکیل صاحب دیگه تو مسئله شده علی بچه پتاقی زد دیگه او درس ما بسیار مصرف است. ابراهیم خیل صاحب که دا راته وایي چې د اختر په شپو ورځو کې دغه وکیلان تاسو خپل بنډار دیره جوړوئ د اختر په تړاو داسې ځانګړي مراسم لرئ او که نه؟ والا بعضی وقتا میگیریم به خاطر که بعضی دوستایی که حقش است کلی ما یک جای میشیم میگیم ساعت 2 بجه یا 3 بجه باشه یا کسی مریض بوده باشه یا قبلا یک فوت کرده باشه خب برش دعا نمیریم. خب شکل به شکل عید مبارکی پیشش میریم تو یک بندار میگیریم دیگه. متسست گفتی بخیار لکه چې د نور ورځې کې ډېر ستړی یم د اختر کې وایي زه څه کړم ټول وکیلان څنګه نه والا هست ارتباطات میباشه نمیشه حالا این مشکلات هست مسئولیت هست نه دیگه برای وکیلا طور تقریبا یک پول ارتباط بین مردم است که هر مشکل باشه هر چیز باشه اینمی وکیل است. اگر کدام مشکل افغانستان است وطن ما است یک جنگ مشکل خانوادی میشه دمی روز هم وکیلا میره و می خاطر تا مشکلشان حل. ابراهیم خیل صاحب بخښنه غواړم بهادر صاحب که یو پوښتنه تر شو دغه د خلکو همکاري بیا بالخصوص د اختر په ورځو کې تاسو سره څومره ده که دا راته ووایي؟ والا همکاریشان خو بسیار ماشاءالله خوب است به خاطر از اینکه گرچه بارگزای صاحب پیشتر تشریح کرد دمی 2 روز ما دیروز ما از طرف اهالی 2000 نیال آماده که بودن که ما او را شاندیم به کمک مسئولین شارولی ریاست سرسبزی شارولی کابل و دیگه دمی 2 روز 3 روز که به عید مانده بود ما از طرف اهالی در هر کوچه اشهر شروع کرده بودیم که تا بتانیم که امرای شارولی کمی مردم ما کمک کنه چرا کلی مسئولیت بالای شارولی نیست ای وطن ای قریه ای سری مردم هم حق داره دیگه دمی 2-3 روز ما پیش از عید دمی کوچای خود به خاطر تنظیف و پاکاری اشهر شروع که بودیم کار میکردیم در مجموع کلی وکیلای نایشتم همه تو پروگرام داده بودیم. ډیره مننه کوم حاجي صاحب محترم که تاسو راته ووایئ او راشو ستاسو ولسوالۍ ته ستاسو ولسوالۍ کې دغه اختر څه ډول پیل شو او په نورو ولسوالیو کې اختر څه ډول پیلي د ښار په پرتله د ولسوالیو د اختر څه ډول پیلي او څومره فرق لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا که مسائل قریه‌جات با شهر بسیار تفاوت داره به خاطر که در قریه مثال یک قریه خود ماست تقریبا 1,500 فامیل است او کل یا یکی با دیگه وابسته و قوم هستند این تعارف دارن خیشی و قومی دارن دیگه. ما اکثرا بعد نماز عید در اول خب پیشم بزرگای قریه می کل مردم میره و بعد از اون قومی کل یکی به خانه دیگه میرن. این تقریبا اگر بگوییم که در 3 روز عید ما هیچ فرصتی نداریم که لااقل که این فامیل خود ببینیم. این متو یک حالت زیاد مصرفیتونه لرید. نه مردم بسیار دمید اکثر این رواج ما قریه که یکی به خانه دیگه به خاطر که مشکلات از گپ وکیل صاحب مرده می باشن لااقل باید بری پیش یک بزرگ مسافر است یک عالم است دیگه به اون خاطر بعد از اینکه که نمازی را میخونیم کلم تو یکی به خانه دیگه همین دوستان میرن و یکی دیگه را داغوش میکشن. رښتیا هم نصرت جان لکه څنګه چې حاجي صاحب وویلې چې یو د بل کورونو ته باید ولاړ شو رښتیا هم د اختر په همدغه باندې رنگین وي ښایسته وي. حاجي صاحب اگر بگوین که در دوره طفولیت شما در مو وقتا که همیشه مثل که بارگزای صاحب گفت که شب عید میرسید تا این تو وقت شده که تا صبح بیدار باشی که تو باش که صبح چی عید برسه و عید آغاز کنیم چطور؟ چیزی خوب واضحه دیگه این خود اکثرا بچه‌ای که خرد باشه خود سر به خاطر خوشبختی عید یکی دویم لباسای نو میکنن به خاطر از یا خوشبخت میباشن
و اکثرشان به خاطر که پیشتر گفتن که ایدی میرن در خانه دوست قوم، کسی مثال پیسه 100 روپیه 50 روپیه 20 روپیه کسی تخم مرغ به جوش میته برشان میته. این یک رواجی است که در اطراف خصوصا این رواجات بسیار این طفلات تقریبا کلش می خانه قومی را کلا میگردن او دقتش که می اصلا زینت ایدم دینمی گشتن طفلاست. یک گپ دیگه ما است اوجیس محترم اگه بگین که در او وقت طفولیت بازی‌های خاص داره در اید، باز کدام بازی میکردین شما اوجیس؟ این دو وقت تا خود زیاد فهمی گرچه لازم نیست که بگم تخم بازی بسیار رواج بود منطقه اکثر ساحای منطقه که چرا تخم که یکی میدادش بادور میرفت یک دیگه تخم میمید به این ساتری یک مصروفیت بودن. ډیره مننه عزیز محترم کور ودان دغه د اختر یو خلک خاندار ټول هیوادوال د خدای داسې وکړي چې په کورونو کې همداسې یو خوشحاله او شیرین مجلس ولري، خو تر هغو پورې چې د موږ مجلس خلاص نه وي د موږ مجلس مه پرېږدئ، موږ مجلس یو ځای وګورئ، اختریزه دیره ده، بیا خپل مجلسونه د موږ د خپرونې څخه وروسته وکړئ. خوشحال جانه ډیره مننه کو بهادر صاحب محترم د خپرونې په دې برخه کې ولنډه شانته ادامه لرو، د دمې وروسته بیا هم خپرونه ادامه لري. نو د درنو مېلمنو څخه هم ډیره مننه چې خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ. نو اوس هم یو لنډه شانته ادامه. خیسته د خوشحالۍ مازدیګر مو مبارک شه، خیسته د خوشحالۍ مازدیګر مو مبارک شه، اختر مو مبارک شه، خیسته د خوشحالۍ مازدیګر مو مبارک شه، خیسته د خوشحالۍ. قدرمن او درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د اختر دیرې ته. خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو خپرونه کتلې وي او خوند مو ترې اخیستی وي، د مشرانو کیسې مو واورېدلې، د دوی د اخترونو په اړه مو هغه جالبې خاطرې واورېدلې. خدای دې وکړي چې تاسو به هم په روغ صحت کې د اختر د شپې او ورځې تېروئ، ځکه روژه مو تېره کړې ده. باید د خپل خوراک سره لږ څه احتیاط وکړو تر څو په دغه خوښین او رنګین ماحول کې او چاپیریال کې ناروغه نشو. اوس په خپرونه کې قدرمن لیدونکو د سپورت له ډګره دوه تنه همطبیعته ملګري را سره ناست دي چې یو خو ځوان قشر دی، بل د دوی لاسته راوړنې ورسره په څنګ کې هیره دې نه وي چې سپورت د انسان د بدن دپاره چې څومره اړین دی په دې تړاو او د اختر په تړاو به ورسره خبرې اترې کوو. نصرت جانه، خوشحال صاحب، اوس پیل به زه وکړم د ده ورور صاحب، بیا به ته د بل ورور ته ورشې. ډېره مننه ورور، ښه راغلاست، اختر دې مبارک شه. په خپله ژبه هیوادوال ته ځان ور وپېژنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي او د سیات جامې مو پر تن وي. نظیر اسکراپر یم، یو تن د آزادو سیالیو لوبو لوبغاړی. لومړی تاسو ته د اختر مبارکي وایم، بیا د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته. د تخلص دې ماته لږ څه جالب ښکاره شو. والا د تخلص خو چې دا زمونږ د وطن یو لوبغاړی د زکي اسکراپر چې اوس په الحال خارج کې ده، نو د افغانستان یو ښه لوبغاړی و، نو ما وغوښتل چې هغه لقب ځان ته ورکړم. ډېر ښه، ډېر مهرباني. ډېره مننه کو بهادر صاحب. را به شو بل ورور ته که تاسو هم د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ او اختر مو څه ډول پیل کړ. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ملي تلویزیون لیدونکو ته. عمر رسولزی یم، یو تن د MMA لوبغاړو څخه، او خو زه غواړم چې خپل اختر مبارکي تاسو ته د ملي تلویزیون کارکوونکو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کړم. اختر خو مو ډېر ښه پیل کړو، بس خدای دې وکړي چې د پاتې ورځ هم په خیر سره تېر کړو. د ځوانانو بالخصوص د ورزشکارانو اختر څه ډول څه توپیر لري، څه فرق لري؟ ستاسو په نظر څه ډول دی؟ والا فرق داسې خاص فرق نه لري، خو موږ بس د اختر په څلورمه زموږ تمرینات شروع کېږي، بس موږ ټول فکر سوچ هغه تمرین سره یي چې 3 ورځې زموږ مثلا تمرین کې نه یو، هغه ونې مو سوچ وي. بیا روژه کې څنګه وایي؟ روژه کې ورزش کوو، تمرینات هم کول که څنګه وو؟ او روژه کې هم تمرینات کول. روژه کې تمرین بیا موږ کم کوو، 1 ساعت 40 دقیقې 1 دقیقې داسې تمرین کوو، زیاتر تمرین نه کوو ځکه دومره شیمه هم نه یي. خوشحال صاحب یو شی پاتې شول چې رسولزی صاحب د ما د طرفه د اختر درته مبارک وي. دا راته وایي چې په کومه برخه کې تاسو د سپورت په ډګر په کومه برخه کې سپورت کوئ، ځکه هیوادوال ته معلوم شي چې په کومه برخه کې دوی بوخت دي.
زه د آزادو لوبو فری فایټ لوبې کوم او د تیر 15 روژې نه مخکې 15 ورځې مخکې موږ ایران کې مسابقې وې چې اسیا په سطحه مسابقې 12 هیوادونو پکې ګډون کړی و لکه روسیه، تاجکستان، ازبکستان او ما په خپل وزن کې 4 وزن کیلو کې مې وکولی شو چې 2 مقام خپل کړم او 2 ریفان مې مات کړ. فاینل کې بیا د نمرو په تفاوت سره مې لوبه وبایلله او د افغانستان لپاره مې وکولی شول چې د نقرې مډال راوړم. ډېر بهادر صاحب محترم، لکه څنګه چې یادونه وکړه چې ایران کې لوبه درلودې، دوی د ماتې خبره وکړه. خو بس دا لوبې چې وي د ایران په کوربتوب وي او بس هغه کوم حریف چې ما سره مخامخ شو، اول حریف چې و عراقی و، دویم چې و تاجکستانی و، دریم چې و ایرانی و فاینل کې. بس لوبې خود د ایران په کوربتوب وي نو بس دوی خپل کور و، بس هیڅ خبره لاسوهنه پکې وشوه. بس خوشحال صاحب داسې دي چې دغه د لوبې دوه اړخه دي، یو به یې ګټي یو به یې بایلي. حتما بس تاسو زموږ ویاړ او افتخار په هر ډګر کې چې الله پاک مو کامیاب لره. نظیر جان تاسو ته راځو چې تاسو په کومه برخه کې سپورت کوئ او څومره لوبې مو کړي دي او تر څومره پورې مو ګټلي، څومره مو بایللي بدبختانه؟ والا زما خو اوله رشته چې وه کیک بوکس وه، ما لومړی په کیک بوکس کې تمرین کولو، بیا بعد دغه نه راغلم آزادو سیالیو ته. ډېر ښه، دواړه هم مسلکه شوله. هم مسلکه شلو. نو هغه کیک بوکس کې مې یو څو مسابقې وکړلې اماتور بخش کې، بیا راغلم آزادو سیالیو ته. نو آزادو سیالیو کې 6 مسابقې مې کړي دي، الحمدلله باخت نه لرم. ډېر ښه، دا د ویاړ ځای دی. خوشحال صاحب چې دوی به په اختر کې کومو ځایونو ته ځي؟ نظیر جان ته ووایه چې په اختر کې بیا کومو ځایونو ته ځئ؟ اختر مو اوس څنګه پیل کړی دی؟ والا تر د مهاله خو اختر ماشاءالله ډېر ښه روان ده او اختر کې داسې کوم تصمیم نه لرو. نو خپلو د کلب استادانو ته عید مبارکي ته، خپلو خپلوانو ته دوی ته لاړ شو، بیا به انشاءالله تصمیم نیسو چې کوم طرف استادان ځي، مرګلي یاران دوستان مو ځي، نو هغه ته به بیا ځو انشاءالله. ډېر ښه، ډېر ښه. نصرت جان بهادر صاحب محترم، یوه خبره مهمه ده چې د ورزش لپاره خوراک هم ډېر مهم دی. ډېر مهم دی. نو د اختر په شپو ورځو کې تاسو خوراک چې بالخصوص کله چې تاسو لوبې لرئ، ورزش کوئ، څه خوراک کوئ؟ خوراک مو څه شی دی؟ زموږ خوراک خو داسې شیان موږ خورو چې هغه لږ پروتین ولري، ځکه موږ ورزش کوو، تمرین کوو، انرژي مو ضایع کېږي ډېره. بیا موږ کوشش کوو داسې شیان وخورو چې هغه ډېر موږ ته انرژي بیرته راکړي، دوباره انرژي راکړي. او زه خو څه شی چې په مخه راشي خورم یې، نو هېڅ ته نه وایم چې نه، پیش آمد خوش آمد، هر څه چې په مخه راشي خورم یې. داسې ما اورېدلي چې وایي ورزشکاران ډېر خوراک کوي، ښه اشتها لري. نو د اختر پر ورځ بیا څنګه خوراک ډېر کوي که څنګه؟ هو والا زه بس همیشه نام خدای بس خوراک ډېر کوم، بس څه چې په مخه راشي خورم یې، نو سات نه کوم ډېر. خوشحال صاحب د دوی د فټنس هم بیا ډېر مهم دی. په ځینو ځایونو کې په دوی باندې پابندي هم دا وي چې دغه خوراکونه باید ونه کړئ. نظیر جان ته راته ووایه داسې وخت شوی چې د یو خوراک سره د ډېره جوړه وي او اجازه نه وي درته چې دا مه خورئ چې تاسو فټنس ته تاوان ونه کړي؟ شوی ده. دا اکثره چې د مونږ مسابقې هم کوو، نو بیا هلته مونږ ته تلل کېږو که نه وزن کشي کې، نو بیا مونږ ته استاد وایي چې مثال دا سرکړي، دا وریجې، پلاو، دا شیان مه خورئ. نو ما خپله پلاو ډېر خوښېږي. نو کله چې بیا دا وزن کشي مثال یو مسابقې ته یو 15 ورځې 4 ورځې پاتې وي، نو بیا مونږ چې دا دغه سبزي، میوه، شودې مثال یو ناشته کوو، داسې قوي خوراک نه کوو چې مونږ ته وزن راکړي. نو هغه سره څنګ کې بیا مونږ ډېر ثقیل تمرین هم کوو. نو دې خاطر بیا هغه سخت خوراک ته مو استادان هم نه پرېږدي او خپل هم نه خورو. واقعیت نصرت جان دا ډېر زور محترم، دا چې دوی ورزش سپورت هم کوي، د دې په خوا کې به شاید ټپې ولري، موږ ته راوړي وي خپرونې ته. څه راوړي خپرونې ته درنو لیدونکي واوري ستاسو له خولې؟ ټپې لرئ، ټوک، هر څه شعر لرئ؟ والله داسې خاص څه خو مو نه دي راوړي، خو زه به لږ سوچ وکړم چې ذهن ته مې چې راشي. د دې په خوا کې جالبه خاطره خو شاید ولرئ، دومره وخت کې تاسو ورزش کوئ، ورزش وکړئ، جالبه خاطره هم ځان سره لرئ؟ ورزش کې جالبه خاطره مې دا ده چې ما هغه کې مسابقه وه په مزار شریف کې. مزار شریف کې مسابقه وه، زه هلته ورغلی یم. نو د زما حریف چې و کله چې د ترازو ته وختلو، یو رقم کارونه به یې کول، د خبیب څه هغه روسی، نو دې کارونه به یې کول، دا به یې کول. ما چې کله د بلوس وباسلو چې په ترازو ودرېدم، یو دفعه سړي وویل وایي زه فایټ نه کوم، شانه شات شم. ما ورته ویل وروره تا تر اوسه پورې موږ له تا نه وډار شو چې نکاوټ مو نه کې اول راونډ کې، ته خپله وروره جانه وډار شي، مسابقې نه شاته شوې. نو ورزش بخش کې دا زما جالبه خاطره وه. بس که دا راته وایي چې
کوم بهرنیو هیوادو ته مسافرونه کړي دي، لوب هم درلودي، ورزش هم کړی دی، او څنګه وي لوب؟ په داخل کې خو ما ډېرې سیالۍ کړي دي او په د ایران ته چې لاړم لومړی ځل مې و چې ما ډېرې غټې مسابقې هلته مې اشتراک وکړو پکې، او بعد له اختر انشاءالله اختر په 20 پاکستان هیواد کې مسابقه لرم خیر او انشاءالله بس هلته به هم ځم بیا. بهادر صاحب محترم، نظیر جان حتما څه لري؟ نظیر جان که دا راته ووایي چې د سپورت په ډګر کې لکه څنګه چې رسولزي صاحب ویلې جالبه خاطره یې ویلې، تاسو کومه جالبه خاطره لرئ او کوم وخت داسې شوي دي چې خپل حریف مو ویلی وي او لوبه مو ترې وړی وي او ډېر سخت زړه پرې بد شوی؟ والا داسې خو هغه نه ده، خو یو ایرانی حریف مې و، ایران نه راغلی و، خپل ماماغ دی کره په میلمستوب راغلی و بغلان ولایت کې، نو هغه سره زه جوړه شوی وم. بیا لومړی چې زه هلته لاړلم بغلان ته چې ورغلم نو ما د کاورۍ نه هم ډار شوی و د هغه نه، نو ما ته ویل چې تا سره فایټ نه کوم، نو ما ورته ویل راځه فایټ کوو وروره، یا بې ګټې یا بې بخته کوې، نو پوه شولې. نو بالاخره چې فایټ آماده شو عذر و زاري مو ورته وکړې چې راځه اوس پاتې کېږم. چا خبر نظیر جان خبره نه چې سترګې دې ورته برګې کړې، حتما ډار شوی که نه؟ نه والا، نو ډېر عذر و زاري مو ورته وکړې چې راشه وروره څه چې فایټ وکړو، پوه شولې. خو فایټ یې نه کوو، بالاخره ماما یې هغه راضي کړو، وایي راځه فایټ وکړه، یا بخته کوي یا بې ګټې، خو ډېر کوي واقعیت دا که ما نه په دې څېرې ډار شوی و، زه دونه هم ډار شوی وم. واقعیت دا ډېر ښه کشتګیر و، ډېر ښه یو پهلوان و، د ایران په سطحه ډېر ښې فایټونه یې کړي وو او ښه پهلواني بخش کې ښه مسابقې کړې وې، نو هغه ما تعقیب کړی و. نو بیا زه چې کله قفس کې یو جالبه خاطره دغه وه، 3 راونډ و کار مو کوو، نو د غریب مې ویوړو ځمکې ته، چپه مې کړو، نو چپه مې کړو دا مونږ چې د غاړو نه یې نیسو دې ته سبمیشن وایي، نو دا سبمیشن مې وسته کړی و، ډېر کلک زور مې ورکړو سبمیشن، د حریف باندې مې ډېر فشار راغو، نو چې کله فشار راغلو زور یې ونه رسېدو، د محافظ خولې نه وغورځوي، ما د هغه ګوته یې خوله کې ونیوله، نو چې ونیوله زه چې څومره درته وایم چې خوشي که دماسې نور هم زور ورکړو، دا ورته چیغې وایم چې وروره ما غټه ګوته یې خوله کې نیولې ده، دې نه نجات راکه، نو دا وره ماته ګوري. نو واقعیت دا مې یو جالبه خاطره وه چې واقعیت جالبه وه چې د حریف زوی دلته نه راځي، بیا ګوته په غاښ کړې ده، هغه به ځان ته د نورو نه ډېر درد درلوده که څنګه؟ خو والا څومره مشتان مې چې وخوړل، چپه شوم که نه هغه شلم، هغه دومره درد نه لرله لکه دا ګوتې، لکه واپس خطا کړو، ډېر تېره غاښونه یې درلوده. نظیر جان دغه یو شی په بښنې سره چې مهم دی، زه هم دغه نیک آوټ به ډېر سخت وي په دغه لوبه کې که نه؟ تر دې سخت شته دی؟ والا نیک آوټ داسې یو پوینټ دی چې واقعیت سړی ولګېږي، دا څوک مثال د علاشې ته یا پوزې ته که نه مخ ته، دې ځایو ته چې سړی ولګېږي ډېر یو مثبت پوینټ دی، مثال چې دا څوک وخوري ګنګس کېږي، سړی لویږي، هلته زوب پرې راځي، نو دا هغه نیک آوټ ډېر یو مثبت پوینټ دی چې تر اوسه خدای ته نستتلي یو، خدای مو دې مخکې وساتي. بهادر صاحب محترم، یوه مهمه خبره ده چې د دوی نه به وپوښتو، لیدونکو به هم پوه شي، هغه ده چې یو څوک غواړي، یو ځوان غواړي چې فری فایر برخه کې دې برخه کې غواړي ورزش وکړي، تمرینات وکړي، کوم قوانین باید په نظر کې ونیسي، څه باید په نظر کې ونیسي؟ فری فایټ لوبه خو چې دا دې کې څو رشتې دي شامل دي، لکه کیک بوکس، پهلواني، د سکوهنه بوکس، دغه پکې شامل دي. کله چې یو څوک غواړي چې فری فایټ رشتې ته داخل شي، اول باید هغه د پهلواني یا د لاندې جنګ څخه ډېر آماده اوسي، ځکه فری فایټ کې 80% رول چې دا دغه لاندې جنګ لري، او بیا باید لږ څه بوکس کې هم مهارت ولري. بیا کولی شي چې مثلا فری فایټ رشتې ته راشي، بیا هغه په مطابق تمرینات چې وکړي، بیا انشاءالله چې وایي چې چکه چکه دریاب نشي، د هرې برخې نه لای لږ وایي. که دا راته وایي بهادر صاحب دغه پوښتنه چې مثلا کله تاسو د مقابل لوري سره مسابقه کوئ، لوبه کوئ، خدای مکړه دې احساس کوئ چې ما څملوي یا ماتوي، د ډار احساس کوئ، بیا ستاسو چال څه کېدلی شي چې تو هغه خپل حریف چپه کړئ؟ والا هر ورزشکار خو بس ځان ته خپل تکنیک او تخنیک لري چې هغه بیا مثال مخکې له مسابقې نه ښیي، او زه یو عادت لرم د خپلې ویډیوګانې شاید د فیسبوک ته حریف نه ډار شوی؟ او داسې وخت راځي کله کله. اول مسابقه مې چې یوازې سخت ډار شوی یم مسابقه کې، هغه بس نو بیا خوشبختانه ومې ګټله، بس اول چې د لاس اوله مسابقه ډېره سخته وي،
سخت بیا بس چې اړیسته د لاس ورکړو بیا هغه ډار هر څه د انسان زړه نه وځي قفس ته چې داخل شي او بس زړه نه دې وځي بس رښتیا هم بس اوس بیخي راته عادي شوی دی لکه هېڅ کوم هغه نه لري دا دې رسولزی صاحب اوس دا ووایه چې زه او نصرت دې ته آماده یو چې فری فایټ ته راشو که څنګه یعنی اندام جوړ دی دې ته هو ولې نه بس هر انسان چې وغواړي هغه فارسي کې یو هغه ده وایي خواستن توانستن است انسان چې وغواړي هر څه کولی شي یو شی دی چې رسولزی صاحب محترم چې ډیری کسان وایي چې نشم کولی والا دا ډېر سخت خو چې کله عملي ډګر ته ورشي بیا یو څه کېدلی شي یو شی انسان جوړېږي او انسان چې کله وایي چې زه نشم کولی یا نه کېږي هغه خپل ځان غلطوي خپل ځان ته فریب ورکوي هر څه ممکن دی چې انسان وغواړي زحمت تکلیف وباسي انشاءالله داسې کار به نه چې وبه نشي پیل یو څه سخت او پیل یې سخت هر کار چې دا پیل یې سخت ده اوس د ما چې کله فری فایټ شروع کوو ما ته ډېر سخت معلومېدو او کله چې موږ مسابقه کوله اوله مسابقه مې ما ته ډېره سخته معلومېده که دا راته وایي چې اوس ما او عمران ته په کتو موږ باید کوم ورزش پیل کړو یعنی موږ کوم ورزش ته جوړ یو تاسو نسبت پرېکړه ستا په لاس کې ده که نسبت په سن سال مو تاسو ته جیم بهترین ده او جیم زما خپله د علاقې وړ دغه ورزش دی جیم دی او ډېر بې ضلله ورزش ده او دا فری فایټ او د بوکس دا شیان چې دي بس دا خو خوشحال صاحب جسماني هغه لري زه به خوشحال صاحب د چیلنج ورکړم چې په وزن کې به څو راسره ولاړ شي بهادر صاحب که راشو دا دې ته راشو ترې وپوښتو چې د میوې او ډوډۍ د ترکاریو په تړاو راته خوراک څنګه دی او څنګه خوراک باید وکړي ورزشکار ورزشکار باید ترکاریجات نه باید ډېر استفاده وکړي کله چې موږ مسابقه کوو موږ قرنطین کېږو بیا موږ له ترکاري د شیانو استفاده کوو او دا میوه چې ده ډېره ښه ده لکه کیله شوه مڼه شوه ام شو دا کومه انرژي چې موږ له لاسه ورکوو بېرته موږ ته انرژي راکوي که دا راته وایي چې دغه د خپل لوبو تر څنګ په سپورټ برخه کې نور کومې لوبې خوښېږي نور څه درته جالب دي زما پهلواني او بکس لوبه ډېره خوښېږي او انشاءالله بس د پاکستان کې څو وخت بعد زه مسابقه لرم د فری فایټ بیا هلته د بوکس مسابقې هم دي بس زه پلان لرم انشاءالله دواړو کې لوبه وکړم بس خدای دې کامیاب لره خوشحال صاحب چې نظیر جان هم زړه تنګ نشي دا راته وایه چې د تخلص ډېر سخت نو زه خپله ستاسو نوم اخلم چې لکه څنګه چې خوشحال صاحب پوښتنه وکړله تاسو کومه لوبه ډېرې لوبې لرو په هېواد کې ډېرې لاسته راوړنې لرو شکر الحمدلله د لوبو په ډګر کې کومه لوبه مو ډېره خوښېږي والله ما خو د اول نه د فری فایټ لوبو سره شوق و یا مسابقې مې مثال لیدلې د خارجي فایټران مې لیدل هغه مې لیدل که نه نو واقعیت دې لوبو سره مې هم شوق ده بالخصوص بیا زه خپله یو ښه کرکټر هم یم کرکټ هم کوم یګان ورځو کې پنجشنبې جمعې کې ملګرو سره ځم میچونه یې کوو دا چمن وزیري کې او زیاش کې بیټسمین یې بالر یې څه شی والا راونډر یم بیټ هم کوم د افغانان چې دي خوشحال صاحب ډېری آل راونډر وي زه به خپله یوه جالبه خاطره درته وایم قدرمن لیدونکو یو وخت کې موږ هلته په کندهار کې لوبې وې همداسې د پوهنتون په سطحه باندې نو بیا ډېر یو خطرناک بیټسمین و د پوهنتون په سطحه د کندهار پوهنتون په سطحه خوشحال صاحب بیا نو ما د کرکټ نه وایم د بال اچول ما چې زه بالینګ وکړم بیا د موږ د پوهنځۍ نه ژورنالیزم پوهنځۍ نه په د ټیم کې ما هم ځان ور شامل کړم ما هم کرکټ مې زده دی نو دا خو داسې نه ده چې نو دا بیټسمین یعنی په چا یې سترګه نه ډکېدله بس هر څوک مخ ته راغی بچکې به زه چې بال ته ورغلم ما په د اول بال ایج پیوستې کیپر ته ولاړو بال دومره سلو و چې هغه بال ته بیخي کوم رقم چې دی تاو شو هغه چې کله آوټ شو زه دغه بیټ ته مځکې ووایه بیټ یې مات کوي چې تا موږ آوټ کوې نو موږ غټ غټ بالرانو دی آوټ کړي نو کرکټ ښه لوبه ده د مینې لوبه ده په دې وروستیو کې افغانستان واقعیت د نړیوال ډګر څخه خوشحال صاحب ډېرې ښې لوبې درلودې اوس لکه موږ چې انګلند ته ماتې مو ورکړه ورسره په څنګ کې نورو هیوادونو ته په تېر نړیوال جام کې 2019 نړیوال جام نه وروسته موږ ښې لوبې درلودلې خوشحال صاحب اوس تاسو ته درځو بهادر صاحب محترم نو دا ورزشکاران چې دي زموږ د تاسو د وطن او د هیواد لپاره یو غټ افتخار ویاړ دی افتخار دی رښتیا هم ویاړ مو دی دوی هم د ځان سره زیات ویاړونه افتخارونه لري که دا راته وایي چې راتلونکي پلانونه مو څه کېدلی شي د پلانونو په تړاو کې راته وایي زما پلان خو دا ده چې اول خو د اسیا په سطحه یو بهترین فایټر شم او د اسیا په سطحه نه شو که د الله رضا نه وای انسان د مشکلاتونو ژوند کې راځي هغه راځي بیا غواړم چې د افغانستان په سطحه یو بهترین فایټر شم او څو
ځایونه دي یو څو نفره دي چې ما په نظر کې نیولې چې هغوی سره مسابقې وکړم او هغوی د افغانستان ځانونه بهترین ورزشکاران بولي چې موږ د افغانستان بهترین یو او زه غواړم چې هغوی سره مسابقې وکړم. زما هدف دا ده چې بهترین هاوس سره مسابقې وکړم. او څرنګه یو څه وخت مخکې یو فایټر ده په نوم د عبدالله زادران، بیا هغه چلنج ورکړی و د MKFC کې چې 6 نه تر 80 پورې. بیا ما ورته ویل ما راځه ما زه درته تیاره مسابقه وکړو. بیا والا ویې نه کړه، 2 دفعې مې چلنج ورکړو، یو څو ورځ پیچونه دي ورزشي پیچونه دي مشهور هغوی طریقې من پوسټ مې پرې وکړو خو بس ویې نه منله. سلام و کامیاب لره، الله موفق لره، خدای مو دره. نظیر جانم کوم پیغام هیوادوالو ته لري، لیدونکو ته یې لري، بهر که له هیواد څخه څوک اوسي پیغام ورته لري؟ مهرباني. داسې کوم خاص پیام نه لرم، د ځوانانو دپاره دغه پیام لرم چې کوشش وکړئ، تعلیم وکړئ، درس ووایئ او سپورټ وکړئ تر څو سالمه پاتې شئ. نو کوم خاص پیام نه لرم، مننه کوم له تاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړو او خدای دې وکړي چې همیشه هم داسې راشو او یو ښه برنامه بیا ولرو. ډیره مننه کور ودان نظیر جانم، رسولزی صاحب تاسو نه ډیره مننه، قدرمن اوسئ چې دغه زرین وخت موږ ته راکړو د اختر په دې شپو او ورځو کې دغه وخت ورکول هم ډېر ستونزمن وي ځکه فامیلو ته یو بل کورو ته ځي. خوشحال صاحب د خپرونې وروستۍ برخې ته رسېدلي، زه به خدای پاماني وکړم، بیا وروسته ته خدای پاماني وکړه. درنو او محترمو لیدونکو، د مشرانو خبرې مو واورېدې، د دوی هغه اختریزه دیرم ولیدله چې دوی په مخکې وختونو کې څه ډول یو اختر درلود او اوس څومره تفاوت راغلی دی. د ورزشکارانو خبرې مو واورېدې، ورسره په څنګ کې یو څه چې ډېر مهم و چې د تیرو اخترونو په اړه موږ معلومات نه درلودل، لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې به اختر څه ډول ترسره کېده، د هغې په اړه مو معلومات ترلاسه کړل. ملي ټلویزیون ټولې خپرونې اختریزي خپرونې وګورئ، هغه کسان چې د هیواد په داخل کې دي هم خوند ترې واخلئ، هغه کسان چې له هیواد څخه بهر دي. خوشحال صاحب هغې ته هم یو پیغام دا دی چې راشئ هیواد ته، د امن فضا ده، رنگین ماحول دی، رنگین چاپریال دی، په دې رنگین ماحول کې زموږ سره یو ځای اختر ولمانځئ. قدرمن او درنو لیدونکو، دا وه زموږ د اختر د دیرې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه محمد عمران بهادر او زما قدرمن همکاران او د تخنیک د همکاران چې همیشه دوی هڅه او کوشش کوي، خپرونه یوازې دغه زه خوشحال صاحب چې ناست یو، د درانه میلمانه ناست دي، د دوی زموږ تاسو فقط موږ وینئ، اما د پردې تر شا چې انجینر صاحبان او د تخنیک کارمندان ناست دي ډېر زحمت وباسي. دوی څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه موږ سره وو. د دوی د هم اختر مبارک وي، د ټولو هیوادوالو د اختر مبارک وي. په الله پاک سپارم، ښه وخت او ښې چارې ولرئ. خوشحال صاحب مهرباني. ډیره مننه کوو، بیا مو هم اختر مبارک شه. هیله ده چې د خوښیو څخه ډک اختر ولرئ. نو زموږ دغه خپرونه چې اختر ته مو ځانګړې کړې وه همدومره وه. تر بیا بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي راز سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه اختر ولرئ.